اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د فرست ایئر بایولوژي ده، د 11م بایولوژي ده او اولنی چپټر دی او نوی ټاپک دی سټینینګ. اول به سره سټینینګ باره کې درته وایم نو بیا پې وکوم چې سټینینګ چې دی څه ته وایي. Staining is a technique used in microscopy to enhance contrast in the microscopic study. Staining داسې یوه طریقه ده چې په دې کې مونږه د مایکروسکوپ پاور چې کله ختم شي نو مونږه دا ټیکنیک استعمالو. دا ټیکنیک چې د سټینینګ دی د دې ټیکنیک سره چې کله مونږه په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو او یو سیل مونږ ته نه ښکاري نو په هغه سیل باندې مونږه یو قسم رنګ اچوو، یو قسم کیمیکل اچوو، نو د هغه کیمیکل د وجې نه هغه سیل مونږ ته بیا صحیح په نظر راځي، نو دې طریقې ته مونږ وایو سټینینګ. Stains and dyes are frequently used in biology and medicine to highlight structure in biological tissues for viewing, often with the aid of different microscopes. د دې مطلب دا دی چې کله مونږه میډیکل سایډ باندې ریسرچ کوو یا مونږه بایولوژي او پروجیکټ یې مونږ په هغې کې ریسرچ کوو او مونږ په یو سیل باندې یا په یو ټیشو باندې مونږه ریسرچ کوو او یو ټیشو مونږه سټډي کوو یا مونږه سیل سټډي کوو نو مونږه دا کیمیکلز استعمالو. دا کیمیکل داسې چې په دې د رنګونو په شکل باندې مونږ په هغه سیل یا هغه ټیشو چې دی مونږه والو او چې مونږه مایکروسکوپ باندې سټډي کوو مونږ ته نه ښکاري نو مونږه هغه کیمیکل یا هغه کلر راوالو. مونږ یې په مایکروسکوپ باندې چې کوم سلایډ او په سلایډ باندې چې کوم سیز مونږ سټډي کوو نو مونږ یې په هغې له پاسه واچو نو د دې سره د مایکروسکوپ هغه پاور چې دی هغه سره سیوا شي. اوس په دې کې دوه ټکي استعمال شوي دي چې ډیفرنس بټوین سټینینګ اینډ ډای. اوس سټینینګ څه ته وایي او ډای څه ته وایي. نو ا ډای از ا کلرینګ ایجنټ یوز فار جنرل پرپسز. نو اوس ډای چې دا د رنګ دپاره استعمالیږي، یو کیمیکل دی چې د رنګ دپاره استعمالیږي او موږ د عام ضرورت دپاره دا استعمالو. خو a stain is used for any biological specimen staining. خو stain دا ټکی چې دی د دې مطلب دا دی چې stain موږ استعمالو د بیولوژي یو سیل سټډي کولو دپاره، د یو ارګانیزم سټډي کولو دپاره چې هغه موږ مایکروسکوپ باندې سټډي کوو او موږ ته نه ښکاري نو د هغې دپاره چې موږ کوم کیمیکل کوم کلر استعمالو نو هغې ته ویلی کېږي سټین. بیا پکې دا دی چې که فرض که په دغې فرق تاسو نه پوه شئ نو په دې فرق باندې ځان پوه کړئ. The stain is a mixture of several dyes. اوس ډای چې دی نو دا زموږ سره یو قسم کلر وي، خو چې کله ډېر شی کلر راغونډ شي هغه یو میکسچر جوړ کړي نو هغه میکسچر ته بیا موږ سټین وایو. نو د دې مطلب دا شو چې سټین چې دی دا کلر د یو میکسچر دی د کلر، خو په دې کې ډېر شی کلرونه چې دي اراویزه شوي دي او سټین یې جوړ کړل دی. The dye is a substance that highlights intracellular or extracellular elements of a tissue. اوس ډای چې دی دا داسې یو څیز دی چې دا مونږ ته په سیل کې دننه د هغې حصې ښیي او د سیل نه بهر چې کوم میمبرین دی یا د ټیشوز چې کومې حصې دي هغه مونږ ته په صحیح طریقه باندې ښیي. سټین چې دی ډېر شی ډایز راغونډ شوي دي سټین یې جوړ کړل دی، خو ډای چې دی دا صرف یو کلر دی، دا مونږ ته په سیل کې دننه حصې ښیي او د سیل نه بهر مطلب دا چې ګروپ اف سیل چې مونږ کله سټډي کوو ټیشو سټډي کوو نو هغه د هغې پارټ چې دي مونږ ته ښیي. اوس ټایپس اف سټینینګ دي چې د سټینینګ قسمونه څو دي نو هغه 3 دي. اولنی دی جنرل آر روټین سټینز. په دې باندې ځان پوه کړئ جنرل آر روټین سټینز. اوس دا څنګه دی؟ It only shows difference between nucleus and cytoplasm. کله چې تاسو یو سیل سټډي کوئ او تاسو ته دا پته نه لګي چې په دې کې نیوکلس کم دی او په دې کې سایټوپلازم کم دی نو موږ په هغه سیل باندې هغه سیل سره موږ داسې ټیکنیک کوو چې موږ پې یو سټین واچو، هغه رنګونو هغه میکسچر چې دی هغه پې واچو نو this allow for the different tissue types to be distinguished from one another. نو د دې دا پیدا راوځي چې موږ ته په سایټوپلازم کې او په نیوکلس کې واضحه فرق وښیي نو موږ پې پوه شو نو چې موږ ته پته ولګي چې دا سایټوپلازم دی او که دا نیوکلس دی نو دې ته ویل کېږي جنرل آر روټین سټینز. These stains use 1, 2 or sometimes 3 dyes. نو ما تاسو ته وویل سټین چې دی دا زموږ سره میکسچر دی د ډایز نو په جنرل یا د روټین سټین لپاره چې دی مونږ یو یا 2 یا 3 قسمه کلرونه چې دي هغه مونږ به یو ځای باندې استعمالو. بل قسم دی سپیشل سټینز. سپیشل سټین مطلب دا دی چې these are used to demonstrate special elements within the tissue. اوس په ټیشو کې دننه مونږ یو څیز سټډي کوو او هغه مونږ ته نه ښکاري نو د هغې دپاره چې کوم ټیکنیک مونږ استعمالو نو هغې ته سپیشل سټینز وایي. such as connective tissue. کنیکټیو ټیشو مونږ سټډي کوو
مونږ دا ګورو کوم چې په بونز کې موجود دي مونږ دا ګورو چې کنیکټیو ټیشو چې دي دا دننه څنګه جوړي نو د دې لپاره مونږ سپیشل سټینس ټیکنیک استعمالو د هغې نه علاوه که مونږ مسلز یعنې پټې مونږ سټډي کوو کاربوهایډریټس کم کیمیکل شوګر چې دي هغه مونږ سټډي کوو لیپیډز د خوراک ګروپ دی دا مونږ سټډي کوو پیګمنټس مختلف قسم کلرز دي زموږ په باډي کې هغه مونږ سټډي کوو اینډ نرف ټیشو او زموږ چې کوم نرو ټیشوز دي کوم چې سپاینل کارډ او د برین سره اسوسییټډ دي چې کله مونږ دا سټډي کوو د دې لپاره چې کوم ټیکنیک استعمالیږي نو دې ته مونږ وایو سپیشل سټینس درېیمې قسم چې د سټینینګ دی نو هغه دی هیوي میټل impregnation په دې باندې ځان پوهوئ heavy metal impregnation involves the deposits of metallic substances onto targeted cell یو سیل موږ ته نه ښکاري نو په دې باندې له پاسه موږ یو میټالیک سبسټانس اچو هغه څیز داسې چې هغه ټول خاصیت یې د میټل په شان چې هغه کله موږ په دې سیل باندې له پاسه واچو نو this is often used to demonstrate nerve cell and some microorganisms نو heavy metal impregnation چې دی دا د nerve cells د خو د پاره استعمالېږي چې نرو سیل چې د موږ په صحیح طریقه باندې سټډي کوو او بعضې مایکرو ارګانیزم دي چې دي هغه نه ښکاري نو د هغې دپاره موږ هیوي میټل امپریګنیشن چې دی هغه یوز کوو دا سټینس د سټینینګ یو سپیشل ټیکنیک دی اوس د سټینینګ فایدې څه دي اپلیکیشن وایي فایدو ده نو درې فایدې چې دي ما لیکلي اولنۍ فایده څه ده د بیسک لاجیک بهایند سټینس از دیٹ دے فیسیلیټیټ ویوینګ اینډ ایگزامینیشن بای پرووایډینګ کنټراسټ د ټول نه غټه پیدا ده چې کله مونږ یو سیل سټډي کوو یا یو مایکرو ارګانیزم سټډي کوو ټیشو سټډي کوو یا چې د سیل سټډي کوو نو هغه مونږ ته په بهترین طریقه باندې چې دی هغه مونږ ته واضحه کوي دغه ته مونږ کنټراسټ وایو او بیا د هغې ایگزامینیشن مونږ کولی شو په هغې باندې غور فکر مونږ کولی شو چې آیا دا سیل څنګه جوړلی دا ټیشو څنګه جوړلی دا مایکرو ارګانیزم دا سیل چې دی دا څنګه دی دویمه فایده دا ده چې stains also have other uses such as to distinguish organism amongst each other اوس تاسو ګروپ اف سیل لغون کړلی هغه ګروپ اف سیل چې دی دا یونیسیلولر ارګانیزم دی خو تاسو ته مایکروسکوپ باندې نه ښکاري تاسو ته دا واضحه پته نه لګي چې آیا دا کوم سیل چې دی دا کوم مایکرو ارګانیزم دی دا بل چې دی کوم مایکرو ارګانیزم دی نو د دې لپاره چې دی موږ دا stains یوز کوو مختلف قسم کلر چې دی موږ یوز کوو نو هغه چې دی زموږ ته فرق واضحه کوي موږ ته ښیي چې آیا دا بیکټیریا دی دا وایرس دی دا امیبا دی دا کلیمډوموناس دی دا زموږ سره چې شی دی نو دا یې بله فایده ده درېیمې فایده دا ده چې stains can also provide structural detail and composition and in respect to viability some status on the organism such as metabolism موږ ته دا ښیي چې موږ ته د یو ارګانیزم سټرکچر موږ ته ښیي چې د دې دا ساخت چې دی دا څنګه جوړلی او د بناوټ چې دی څنګه شوی دی او میټابالیزم چې دی په دې ارګانیزم کې چې دی څنګه کېږي یعنې دا ارګانیزم چې دی د خپل انرژي په خپل جسم کې چې دی څنګه جوړوي نو دا د سټینس پیدې وي ستاسو په دې 11 د بیولوژي په KPK بورډ کې چې کوم بکس استعمالېږي په هغه کې دا یو ټیبل ورکړلی دا 3 کالمونه جوړ کړلي په دې اولني کالم کې لیکلی سټینس د دې مطلب دا دی مختلف قسم کیمیکلز دي مختلف قسم کلرز دي د هغې نومونه یې ورکړلي دي اولنی دی انیلین بلو یعنی دا داسې یو سټین دی چې د دې کلر چې دی بلو دی پاینل کلر بس پاینل کلر نه لاندې لیکلی چې دی بلو کلر دی دا اوس د څه دپاره استعمالیږي سوټیبل فار فنګل هایفا اینډ سپورس نو انیلین بلو چې دی د دې کلر چې دی بلو دی او دا استعمالیږي د فنګل هایفا دپاره اینډ سپورس دپاره اوس هایفا چې کله موږ سټډي کوو ما تاسو ته ویلي وو چې سپورس چې دا زموږ سره په یو ډنډر باندې ولاړ دي او ډنډر ته چې دی موږ هایفا وایو او سپورس چې دي دا زموږ سره په پلانټس کې نو دا چې دی ډېر زیات واړی نو چې کله موږ د دې سیل سټډي کوو دا موږ ته نه ښکاري نو د دې سټډي کولو لپاره چې دی موږ کوم سټین چې استعمالوو نو د هغې نوم دی انیلین بلو دویمې قسم سټینس دی بوریکس کارمین چې دی د دې کلر چې دی پینک دی د پیاز په شان کلر دی د دې نو بوریکس کارمین چې دا څه لپاره استعمالیږي نیوکلیای په دې باندې چې دی موږ نیوکلیس سټډي کوو د هغې نه علاوه اوبیلیو کالوني یا نیوکلیس چې دی موږ سټډي کوو مطلب دا د سیلونه چې دي او د کالوني په شکل باندې چې دی اوسیږي هغه موږ ته نه ښکاري نو د هغې دپاره چې دی موږ بوریکس کارمین چې دی موږ استعمالون نو د هغې د وجې نه موږ ته بیا د نیوکلیای او اوبیلیو کالوني چې دی موږ ته ښکاري نو دغه شان درېیم نمبر د سی کې څلورم ده پنځم ده شپږم ده اووم ده په دې منځ په دې فاینل کلر چې دي رنګونه لیکلي او دا بیا د کم سیز دپاره استعمالیږي لکه تاسو د اخرني ته وګورئ اخرني لیکلی سیفرانین د دې کلر چې ریډ یا پرپلي سوري او یا زموږ سره چې دی د پیازو په شان دي او دا څه لپاره استعمالیږي نیوکلیس چې دی هغه موږ سټډي کوو لیګنین کم کیمیکل چې دی په د پلانټس کوم سیلز دي په هغې کې زموږ سره یي اینډ پلانټ ټیشو چې دی موږ سټډي کوو
نو دا چې دی ګس طرف ته چې دی سټینز دي بیا د دې کلر چې دي دا به دې منځ کې ورکړلي او دا سټینز بیا د څه دپاره استعمالیږي سوټیبل فار نو دی به دغه رایټ سایډ کالم کې چې دی ورکړلي دا اوس په دې دا چې دا پرمننټ سټینز دي خو دا چې دي دا ټیبل چې دی دا ټمپرري سټینز دی دا لږ وخت لپاره لکه په دې کې اونلی ورکړلی انیلین سلفیټ دا یو سټین دی د دې کلر څنګه دی یلو دی او دا د څه د میګنیفیکیشن دپاره استعمالیږي د نږدې کولو دپاره چې موږ د لیګنین سټډي کوو چې لیګنین څنګه دی دویمې ورکړلی آیوډین سلوشن آیوډین سلوشن چې دی دا هم سټینز دی دا څه دپاره استعمالیږي دا د دې کلر چې دی بلو بلیک دی دا د سټارچ د میګنیفیکیشن دپاره چې موږ سیکو سټارچ چې دی دا څنګه جوړلی نو دا و سټینز یو پیره ته بیا ریپیټ کوم چې سټینز چې دی ډېر شي کلر رایوځي شي نو هغه سټین جوړ کړي او سټینز د دې لپاره استعمالیږي چې کله موږ ته یو سیل یا یو مایکرو ارګانیزم یا د سیل یو حصه موږ ته صحیح نه ښکاري نو موږ به دغه سټینز چې دی دا به موږ له پاسه اچو نو د هغې دا پیدا شي دا سیل چې دی د دې سټرکچر چې دی موږ بیا په صحیح طریقه باندې چې دی وینو نو دا و سټینډینګ د فرست ایئر بیولوژي و زه امید کوم چې په دې تاسو پوه شوي یئ انشاءالله په دې پسې ورپسې ټاپک چې دی د هغې ویډیو به زه په بل ټاپک کې چې دی اپلوډ کړم تھینک یو ډېره مننه د بلې ویډیو سره به بیا میلاو شو